پتیرا اپریشن ولی کیږي او د دې دومره اپریشنونو باوجود تیرا لا تر دې دمه د ترهګرو نه ولی خالی نشو. آیا خلک هر کال په ورو کې پخپله کډې باروي که د اپریشنو د مجبورۍ د لاسه که دا تر دې دمه اپریشنونه د نیکنیتۍ په بنیاد شوي وي نو په دغه علاقو کې تر دې دمه د ترهګرۍ د ختمېدو دپاره بنیادي کار ولې نه دی شوی. که حکومت په پښتنو یا په دغه سیمو خفه کیږي نو تر دې دمه په خلکو کې آګاهي ولې نه راغلی. خلک ولې د ترهګرو د ملګرتیا دپاره مجبوره کیږي. نوي ځوانان اخر په څه بنیاد د آګاهۍ نه لرې پاتې شوي او د غلطو خلکو په لاس ورغلي. تر دې دمه د دې دومره اپریشنو د خرڅ په ځای په تیرا کې د تعلیم د صحت او د روزګار کار ولې نه دی شوی. زیم زهري یوسفزی او تاسو ګورئ انګازه. په پښتونخوا کې تر دې دمه 22 ملټري اپریشنونه شوي دي او په زرګاو انټیلیجنس بیس اپریشنونه شوي دي. سوال دا راپورته کیږي چې تر دې دمه په پښتونخوا کې یا په تیرا کې امن ولې راغلی. خو د موجوده اپریشن نه دا ظاهریږي چې دغه تیر اپریشنونه خو یا ناکامه شوي یا ترهګرو ته واپس لاره ورکړې شوې ده. لاره چا ورکړې ده؟ لاره خلکو ورکړې، لاره حکومتونو ورکړې یا دغه ترهګر په کومو لارو او واپس څنګه راغلي دي. دا خبره د چانه پټه پناه نه ده چې اکثر ځوانان د چا په لاسو ورځي او استعمالیږي. خو سوال دلته دا هم راپورته کیږي چې د یو دایمي حل او امن دپاره آیا په دغه ځوانانو کار شوی دی؟ د دغه اپریشنونو نه وروسته خو پکار وه چې په دغه سیمو کې تعلیم، آګاهي، صحت او د روزګار مواقع ورکړی شوی وي چې ځوانان د غلطو خلکو په لاسونو نه ورتلی او بې ځایه نه استعمالېدی. خو داسې ونه شوه او په ترهګرۍ کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي او پښتون ښایسته وطن د ظالمانو په لاسونو ورځي. اول ته همیشه په ځای د ښایسته ښایسته ګلونو، د بوټو، د خوشبو، د بارودو بوی راځي. هغه ماشومان چې د هغو په لاس کې کتاب پکار دی، هغه ماشومان چې د هغو په لاس کې قلم پکار دی، هغه ماشومان چې د هغو سره بسته پکار ده، هغه ماشومان سلګۍ وهي او په واورو کې در په دې کې یو خوا او بل خوا ګرځي. د افسوس خبره دا ده چې مرکزی حکومت په صوبایي حکومت الزامونه لګوي او صوبایي حکومت په مرکزی حکومت الزامونه لګوي او داسې ښکارېږي چې دغه دواړه سیاسي سکورینګ کوي او په درد او په همدردۍ سره د دغه وطن د دغه مجبور خلکو ملګرتیا نه کوي. داسې ښکارېږي چې دواړه حکومتونه خپلې مجبورۍ بیانوي. صوبایي حکومت وایي چې زه د دغه څیزونو ذمہ دار نه یم او نه ما د دې اجازه ورکړې بلکې دا د بند کمرو فیصلې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې کله د لیډرشپ خبره راځي نو هغه زموږ دپاره بیا ریډ لاین وي. د هغې دپاره موږ ښارونه بندو، د هغې دپاره موږ اسلام آباد بندو. آیا موږ دغه مجبوره پښتنو له اسلام آباد بند کړی دی؟ آیا موږ دغه مجبوره پښتانه د هغو مجبورۍ موږ ریډ لاین ګڼلی دي؟ مرکزی حکومت وایي چې د تیرا خلک چې کمې کړي وړي دا د دوی د معمول کار دی. یعنی د تیرا خلک هر کال د دغه ځای نه کړي وړي. د یخنۍ په موسم کې دوی د خپلو علاقو نه نورو علاقو ته ځي او د ګرمۍ په موسم کې بیا واپس راځي. خو د تعجب خبره دا ده چې آیا دغه خلک دومره لیوني دي چې په دومره ګوپو واورو کې چې په پټونو پرتې دي دغه خلک خپل ماشومان، خپل زنانا، بوډاګان، بیماران د لاسونو نیولي او د یو ځای نه بل ځای ته بوځي. او دغه خبر هم راغلی چې د یخنۍ د لاسه ماشومانو ژوند له لاسو ورکړی دی. نو څوک به یې چې په دومره سختو واورو کې او په دومره سخت موسم کې به خپل بچي، زنانا، بیماران، بوډاګان د یو ځای نه بل ځای ته دومره په ګڼ شمېر کې بوځي. دواړه حکومتونو ته پکار دي چې په ځای د سیاسي سکورینګ، په ځای د تنقیدونو،
په دغه مجبور او بیوسو خلکو د همدردۍ او د محبت لاس کیږي او ورسره ټینګه او جفت مرسته وکړي او د دوی په پرهرونو دی مالګې نه دوړوي. پکار دا ده چې د اپریشن نه پس په دغه سیمو کې په سنجیدګۍ سره د تعلیم، صحت او د روزګار په اړه بنیادی کارونه وشي. یاد دې وي چې هر کله ځوانانو ته تعلیم، روزګار، صحت او نور بنیادی اسانۍ نه وي نو دی به خامخا مجبوره کیږي او د غلطو خلکو په لاس وګرځي. نو پکار دا ده که څوک په دغه خلکو خفه کیږي، کاغه مرکزی حکومتي او کاغه صوبایي، نو دغلته د تعلیمي نظام بهتر کی، په صحت د کار وکړي، خلکو ته د روزګار ورکړي چې کله خلکو ته بنیادی ضرورت ورکړي شي. هغه ماشومان چې هغه د سبا مستقبل دی، هغه د سبا ځوانان دي، پکار د چاغو ته قلم، کتاب او بسته ورکړي شي او دغه مسلې بنیادی حل راوستي شي او دغه خلکو ته دا باور ورکړي شي چې حکومتونه ظالمان نه دي، حکومتونه سیاسي سکورینګ نه کوي، بلکې حکومتونه د همدردۍ، د محبت او د نیکنیتۍ مظاهره کوي. نو هیله ده چې دغه ځوانان به پر روان وخت کې په غلطو لاسونو نه ورځي، بلکې د حکومت او د ریاست لاسونه او مټې به جوړیږي.